له ساړه څخه د خپلې لور د بچ کولو لپاره یې 100 لکه ډالر له خپل بکس څخه راوویستل او اور یې پسې واچوه. دغه عمل چې کوم کس ترسره کړ د هغه د یو کال عاید د مکډونالد د ټول کال له خرڅلاو څخه هم زیات دی. ملګرو د نړۍ د شتمنو کسانو په لیست کې یو نوم شامل نکړل شو او هغه نوم دی پابلو اسکوبار. پابلو اسکوبار د 9 لسیزې په دوران کې د کوکاینو، مخدره موادو او په نړۍ کې د مختلفو جرایمو بادشاه ګڼل کېده. د پابلو اسکوبار د مخدره توکو قاچاقي ډلې هغه تر حد څخه ډیر پیسې دار کړ. بېشکه چې د دې له امله د ډیرو انسانانو ژوند خراب شو او ګټل شوي پیسې یې په غیر قانوني لارو ترلاسه کړې وې. لیکن په 1992 کال کې پابلو اسکوبار د 10 بلیونه ډالرو مالک و. د برونای تر سلطان وروسته پابلو اسکوبار د نړۍ دوهم شتمن کس و. کچېرې پابلو اسکوبار اوس ژوندی وای نو د هغه 10 بلیونه ډالر به د 58 بلیونه ډالرو سره برابر وای او پابلو به د نړۍ اتم سرمایه‌دار انسان وای. د پابلو د نشهیي توکو د رسولو ډله دومره طاقتوره وه چې د ټولې امریکا 90% کوکاین د اسکوبار ډلې ارایه کول او د ټولې دنیا 80% مخدره موادو د اسکوبار په ډلې پورې تړاو درلود. دغه خطرناکې قاچاقي ډلې د بهاماس له یوې جزیرې څخه فعالیت کوه او هغه جزیره د پابلو اسکوبار مرکزی دفتر و. په دې جزیره کې یو لوی هوایي میدان جوړ شوی و چیرته چې له کوکاینو څخه ډکې تیارې د تیلو اچولو په پلمه دلته کوزیدې او په همغه دوران کې به له هغې څخه کوکاین راویستل کېدل او په کوچنیو جهازونو کې تر ځای په ځای کولو وروسته به د امریکا په طرف لیږل کېدل. دغه سلسله به په میاشت یا هفته کې یو ځل نه بلکې هره ورځ له 5 څخه تر 6 ځلو اجرا کېده. روزانه به په امریکا کې 15,000 کیلوګرامه کوکاین خرڅېدل کوم چې د ټول کال 15,40,000 کیلوګرامه کوکاین کیږي. لیدونکو پابلو په کال کې 15,40,000 کیلوګرامه کوکاین یوازې په امریکا کې خرڅول او هغه وخت په امریکا کې صرف د 1 کیلوګرام کوکاینو قیمت 70,000 ډالر و. له کوم څخه چې دا معلومیږي چې پابلو په کال کې د 380 بلیونه ډالرو کوکاین یوازې په امریکا کې خرڅول او دا سلسله تر 14 کلونو پورې روانه وه. تحقیقاتي ادارې په دې نظر وي چې هغه کوکاین چې پابلو اسکوبار یې 1 کیلوګرام په 70,000 ډالر خرڅوي دته یوازې په 15,000 ډالر تمامیږي. پابلو اسکوبار پیلوټ ته 15 لکه ډالر صرف د یو پرواز په خاطر ورکول. له دې علاوه د رشوتونو ورکولو وروسته هم پابلو ته صرف په یو ورځ کې 8 میلیونه ډالر پاتې کېدل کوم چې د ټول کال 22 بلیونه ډالر کیږي. د دې پیسو د زیاتوالي اندازه داسې معلومولای شو چې مکډونالد په 2019 کال کې د 20 بلیونو ډالرو خرڅلاو کړی وو او د پابلو اسکوبار په 1990 کلونو کې 22 بلیونه ډالر د کال عاید وو. یعنی د مکډونالد له نړیوال فروش څخه هم ډیر. او معلومه خبره ده چې پابلو اسکوبار د ټولې پیسې نغدې ایښې وې. د دومره پیسو د بسته کولو لپاره هر ورځ د 100 ډالرو ربړي بندونه اخیستل کېدل. یعنی د میاشتې د 10,000 او د کال د 3,65,000 ډالرو یوازې ربړي بندونه اخیستل کېدل. هیره دې نه وي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو کال تنخوا د پابلو اسکوبار په پیسو پورې د لګیدلو ربړي بندونو په اندازه وه. معلومه ده چې پابلو دومره زیاتې پیسې په بانک کې نشوي کېښودای نو د دې پیسو د ذخیره کولو لپاره یې په خپله جزیره کې لوی لوی ګودامونه جوړ کړي وو په کومو کې چې د ډرامونو په منځ کې دغه پیسې ساتل کېدلې. له دغه ذخیره شوو پیسو څخه هر کال 10% پیسې یا موږکانو خوړلې او یا هم د اوبو له امله خرابېدلې. داسې ویل کېږي چې پابلو اسکوبار هر ورځ دومره پیسې نشوي شمارولای نو پیسې یې په وزن کولو سره حسابولې. یو ځل پابلو اسکوبار له پولیسو څخه د بچ کېدو په خاطر د میډالین په غرونو کې له خپلې کورنۍ سره پناه اخیستې وه. په هغه وخت کې یې د لور ساړه کېده او له پابلو سره د ګرمۍ د پیدا کولو هیڅ کومه چاره نه وه نو هغه سمدلاسه له خپل بکس څخه 2 میلیونه ډالر راوباسل او اور یې پسې واچوه. دا خبره د پابلو تر مرګ وروسته د هغه زوی په یوه تلویزیوني مرکه کې وکړه او څنګه چې د داسې ژوندانه خاتمه خرابه وي په 1993 کال کې پابلو له پولیسو سره په جنگ کې ووژل شو. د پابلو کیسې اوس هم په ټوله نړۍ کې یو مثال ګرځېدلی چې که انسان څومره هم شتمن شي ټول دولت به ترې پاتې کیږي او زیبا. د نن ویډیو تر همدې ځایه وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي حتما یې لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ او د نورو په زړه پورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.